السلام علیکم، زه یم ډاکټر رئیس خان او زه تاسو ته په خپل ویډیو سیریز کې خوش آمدید وایم. په کومه کې چې به موږ د مور په خېټه کې د ماشوم د 9 میاشتو سفر ډسکس کوو. دا نننۍ ویډیو د هغې کړای 4مه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ د ماشوم په نشونما کې او د هغه په وجود په خدوخالو کې چې کومې تبدیلیانې راځي د مور په خېټه کې په 4مه میاشت کې په هغې به رڼا اچوو. د بغیر څه وخت ضایع کول نه خپله ویډیو سټارټ کوو. په دې 4مه میاشت کې د ماشوم د وجود پوره وغځیږي، لوی شي او د دې لمبایي تقریبا د 15 نه واله د 6 انچو پورې او د وزن هم تقریبا د 80 نه واله د 120 ګرام پورې ورسي. د دې ماشوم د وجود ټول اډوکي لکه د کوپړۍ، د سینې، د لاس او خپو اډوکي د مخکینې په نسبت نور هم مضبوط شي. د دې سره سره د ماشوم د ساه اخیستلو پریکټس هم شروع کی. دا په حقیقت کې ساه اخیستل نه، خو د سینې کم ډایفرام چې دی او پړپوس چې دی هغه داسې ړقیږي راړقیږي چې په مستقبل کې د ساه اخیستو لپاره تیاری او د کم پړپوس چې دی یا د ساه اخیستلو لپاره کم نظام چې دی هغه د پریکټس سره مضبوطیږي. او چونکې د دنه چپ چاپیره امنیاټیک فلویډ یا اوبه وي نو د هغې د وجې نه دی په حقیقت کې ساه نشي اخیستی، خو دا پریکټس په مستقبل کې د ساه اخیستو او د پړپوس په ډیولپمنٹ کې مدد ورکوي. د دې سره سره د ماشوم د لاسو کوارډینیټډ موومنټس هم سٹارټ شي او د اکثر خپل لاس خپل مخ لا یا خپل خولې وروړي او ورسره د خپل ګوته روي چې ورته تم سکینګ هم ویلی کیږي. او کله ناکله چې الټراساوند وشي نو دا یوې ګوتې په ځای کله ناکله د ماشوم ټول لاس هم په خوله کې وي او د لاس یا د تم سکینګ ماشوم سٹارټ کی په دې دوران کې. د 4 میاشتو نه مخکې د ماشوم غوږونه د مرۍ طرف ته راښکته وي، خو په 4 میاشت کې د خپل فاینل لوکیشن یا لګبره خپل پراپر ځای ته ورسي. د دې سره سره د ماشوم په وجود باندې نري نرم ملایم ویښته راوخیږي، خاص کر په لاسو، په اوږو او په ملا باندې، او دا د نرم ملایم سکن یا سرمن حفاظت کوي او د ویښتو ته له نوګو ویلی کیږي. د 4مه میاشت کې ماشوم مختلف ایکسپریشنز لکه د خندا، خوشحالۍ، خفګان او د خولې کولاولو وغیره پریکټس هم سٹارټ کی. د دې ماشوم نه چې چپ چاپیره کمې اوبه وي هغې ته امنیاټیک فلویډ وایي او په دې 4مه میاشت کې دی ریګولرلی د دې امنیاټیک فلویډ یا اوبو تیرول یا خوراک څښاک سٹارټ کی. او دا د انهضام د ډیولپمنٹ لپاره لکه د کولمو، معدې د ډیولپمنٹ لپاره انتهایی اهم وي. ورسره په دې 4مه میاشت کې د ماشوم قوت سماعت هم د کافي حده پورې ډیولپ شوی او د خپل چپ چاپیره تیز اوازونه یا تیز وایبریشن سنس کولی شي یا پروسس کولی شي. د ماشوم د لاس او خپو د ګوتو واړه نوکونه جوړ شي او د لاس او خپو د ګوتې او لاس او خپې اوس نور هم مکمل ښکاري. د دې سره کومه پلسنټا چې د هغه د مختلف هارمونز پروډکشن نور هم تیز کی او دا هارمونز د ماشوم د مختلف اعضاء د ډیولپمنٹ لپاره ډیر زیات لازمی وي. د دې سره د ماشوم کومې ګردې چې دي هغه د یورین وړو باولو یا د میتیازو جوړولو کار سٹارټ کی او همدغه یورین واپس ته امنیاټیک فلویډ ته خارجوي. په دې سټیج باندې د ماشوم د جنسي اعضاء جوړېدل ښه په تیز رفتارۍ سره او په ترقۍ سره روان وي او په دې سټیج باندې په الټراساوند کې د نارینه یا زنانه د جنس مکمل تفریق په اسانه سره کېدی شي. په دې 4مه میاشت کې د ماشوم په وجود کې د یینې سپینې خلیات جوړېدل هم سٹارټ شي، کومې ته چې وایټ بلډ سیلز ویلی کیږي او دا وایټ بلډ سیلز به د ماشوم په قوت مدافعت ډیولپ کولو کې اهم کردار ادا کوي او دی به د مختلف قسمه جراثیمو نه محفوظ ساتي. په دې 4مه میاشت کې د ماشوم د ضایع کېدو چانس خو ډیر کم وي، خو اکثر میندو ته یو 2 قسمه کنډیشنز یا بیماریانې چې په هغه کې یو هایپرټنشن یا های بلډ پریشر دی او دویم د تشو میتیازو انفیکشن دی. دا ډیر زیات کامن دی او دا ډیر زیات کیږي. د دې د وجې نه د ماشوم او د مور د دواړو د ښه او بهترین صحت لپاره ریګولر چیک اپ ډیر زیات لازمي دی. که په 4مه میاشت کې موږ د ماشوم د ډیولپمنٹ په 100 فازو کې را بند کړو نو په دې کې د ماشوم اوږدوالی تقریبا د 15 نه د 6 انچو پورې شي، د هغه وزن د 80 نه د 120 ګرامه پورې شي، د هغه خپې اوږدې شي، د وجود کم اډوکي چې دي هغه نورم مضبوط شي. د دې نه علاوه د هغه ګردې د یورین پروډکشن سٹارټ کی، فیشل ایکسپریشنز د مخکینی په نسبت نور هم عیاشي او هارمونل ریګولیشن یا د اواز اوریدو حس د هغې ډیولپمنٹ نور هم مضبوط شي.
سره سره هغه د ساه اخیستلو پریکټس هم سٹارټ کی او د قوت مدافعت کم نظام چې د مخکینی په نسبت نور هم مضبوط شي. دا د مور په خېټه کې د ماشوم د څلورمې میاشتې سفر دا ویډیو سیریز به جاری وي. په نیکسټ ویډیو کې به موږ ان شاء الله د ماشوم د مور په خېټه کې د 15 میاشتې سفر ډسکس کوو. د دې سیریز اولنۍ ویډیو که تاسو نوی کتلی نو هغه زموږ د چینل په پلی لیست کې موجود دي. تاسو هغه ته تلی شئ او کتی شئ. که د دې ویډیو نه تاسو څه زده کړي نو دا ویډیو ورسره لایک کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ او که فرض که په دې چینل تاسو نوي یا نو دا چینل ورسره سبسکرایب کړئ. په بله ویډیو کې به ملاویږو تاسو سره. تر د هغې پورې د الله په امان.